درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پام ورګرځوم د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونو ته. لومړی خبر، د لوګر ولایت مرکز په لیلم ښار کې د ولایت مقام ته نږدې د موټر په وسیله چاودنه شوې ده. د والي ویان دیدار لونګ وایي چې دا چاودنه نن تر ماښام وروسته ولایت مقام ته نږدې ازادۍ چوک کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې چاودنه ډیره زوروره وه چې له امله یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. لونګ وایي چې مړي او ټپیان د ولایت مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. دوهم خبر، طالبان وایي ټول حکومتي بندیان مو خوشي کړل. طالبانو ویلي نن یې په زابل کې 10، په فراه کې 19، نیمروز کې 7 او هرات کې 10 او بیا په غور کې 12 تنه حکومتي زندانیان خوشي کړي دي. د یادې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی نن د ټولو حکومتي زندانیانو په خوشي کولو سره د زندانیانو د خلاصون پروسه بشپړه کړې ده. دریم خبر، عبدالله وایي د سولې خبرو لومړني پړاو ته نږدې شوي یو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د اختر په مناسبت د شوي 3 ورځني اوربند هرکلی کړی دی او زیاته کړې ده چې د مصالحې عالي شورا تشکیلات د حکومت له رهبري ملي او سیاسي شخصیتونو سره په تفاهم بشپړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به د یادې شورا لومړنۍ ناسته هم ترسره شي. څلورم خبر، حامد کرزی وایي ځینې کړۍ خنډونه جوړوي خو سوله به هارو مرو راځي. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې په هیواد کې د جګړې د ختمولو او د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره کوښښونه په پوره شدت سره روان دي. د کرزي له مطبوعاتي دفتره د اختر مبارکي په مناسبت خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي که څه هم په دې وروستیو کې هم د سولې پروسې پر وړاندې خنډونه جوړیږي چې له بده مرغه قیمت د افغانستان خلک د سر په بیه ورکوي. پنځم خبر، نن سهار د سمنګان بغلان پر لویه لاره د شوې نښتې په پایله کې د برېښنا 2 پایې تخریب شوي دي او له امله یې کابل ته تلونکې برېښنا پرې شوې ده. برېښنا شرکت وایي چې تخنیکي ټیمونه یې سیمې ته لیږلي او د وضعیت له عادي کېدو وروسته به برېښنا بیرته وصل کړي. پنځم خبر، روغتیا وزارت وایي تیرو 4 ساعتونو کې پر کرونا اخته کسان 10 کسان مړه شوي دي. روغتیا وزارت ویلي په تیرو 4 ساعتونو کې د کرونا ناروغۍ په بیلابیلو ولایتونو کې 65 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي دي او له دې ناروغۍ څخه 10 کسان وژل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.